لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق. اوس با د رسول الله منبر خو جوړ شو، یو خیسته بوی تی نزی د خپل امتیان ګلالی مخه ته تاوی کفار باور شیطان ته، شیطان زمونږه مشره د مسلمانانو مشر خو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان مرتکه خیسته منبر هم مرته جوړ ده. اوس ته هم راشه مونږ ته یو بیان د تسلی خو وکا و ټیک شو. یو داسې منبر به د تور لوګیو د اور نه جوړ شي، ډیره بدبوئی به ترې نخیږي، ابلیس به راشي په دا منبر کې به کښېني. اوس په دا ورځ کې به دا ټول کفار په دې تمه چې مونږ ته به د کامیابۍ خبره کوي. ساجبه بې عقلان خلک دي. شیطان ورته وایي چې ګورئ خلکو، الله تاسو ته وعده درکړې وه، الله خپله وعده رښتیا وه پوره یې کړه. ما تاسو ته وعده درکړې وه بار بار چې قیامت نشته، جنت نشته، دا ملایان لیونیان دي، خو ما فاخلفتکم، ما له تاسو نه خلاف وکړو. دلته به خلک چغې شروع کړي چې تا ولې داسې کول، غلی کېنئ، شور مه جوړوئ، د جلسې نظم مه خرابوئ. نو ورته وایي ګورئ خبره یاد ساتئ، زما په تاسو زور نه و، ما په تاسو توپک نه و نیولی، ما تاسو د لاسه کش کړي نه وی، ایله مې د تاسو په زړو کې دا در اچوله چې دا ګمراهي ته لاړ شه. اوس تاسې بې عقلانو حمارانو، الله تاسو ته کتاب را لېږلی و، الله تاسو ته پیغمبر را لېږلی و، د الله کتاب به تاسو ته بیانېدلو، پیغمبر به تاسو ته ښکاره لګیا و، معجزات هم په سترګو باندې لیدل، باوجود د دلایلو نه د الله خبره نه منله او بغیر د دلایل هم زما خبره ومنله، نو تاسو ګمراه که زه ګمراه. اوس خبره ډېرې مه کوئ، تاسو ما مه ګرموئ، ما خالی دعوت درکړی، خپل ځانونه ګرم کړئ چې دښمن خبره منې بغیر د حجت نه، او د دوست خبره چې الله او رسول د سره د حجت نه خبره نه منې. نوره د خلاصون خبره مه کوئ، زه د تاسو بیزاره یم، تاسو زما خلاصونکي نه یې نوره، او نه زه تاسو خلاصونکی یم. پاتې دا چې تاسو دنیا کې لما سره زمو د الله سره شریک کړی وم، شرک خفی، ریا وغیره، زه په هغه کافر یم چې منکر یم، بیخي بد مه کول چې زه مو شریک کولم. چا درته ویلي وو؟ دا وروسته یا د الله قول یا د شیطان قول چې ظالمانو دپاره عذاب علیم ده. دا کفار به نقل شي جهنم ته، چې جهنم ته نقل شي، دا کفار خو لږ پاس جهنم کې وي، دا منافقین نه دي په هره زمانه کې، نو دی به لاندې جهنم ته ځي. یو څه وخته به ښکاره یو بل ته چغې وایي، څه رقم چغې به یو خدای هم دې وساتي. دا ډرامه کې مې یو ورځ ولیدو، ډرامه تاسو پېژنئ، د سریالو کې بې خبره نه یو ګلان، باخبره یو. تلیفون کې یو چا راته راوړو، نو یو بل ته مخامخ ته کې واه هغه یې ته خودش کوي، دا ده ته مخامخ دی، دا کې که نه واه خو هسې اواز که درته وکړم سپیکر به خراب شي، نو داسې اواز دی ته خوله نیسي، عادته نیسي خوله یې وشکوله، واه شکل ورته اواز وي که نه، په دا شکل باندې. دا د چا اواز؟ دا د جهنمیان اواز دی. اوس به جهنمیان یو بل ته مخ ورګرځوي، سترګې بې خدلې، واه هغه ورته چې واه داسې مخامخ به وي، داسې اواز به وي. دا ماشومان هم بهر چې کله راوځي یو بل ته مخ سره ونیسي، واه نارې وایي، هغه دا د جهنمیان اواز زده کړی ده. دغه ډرامو دغه سریالو بچیان دي، دغه دې نه زده کړه دا تربیه. دا د جهنم والا زړه. یو څه وخته بعد تابوتونه به جوړ شي، دا کافره په دې تابوت کې واچولی شي، د زړه بهر نه وځي، د بل چا زړه به دی نه اوري. او دوه غمه شو، عذاب خو عذاب ده، خو
خو اندېښنه ورسره ده چې لکه چې خالي جهنم کې زه پاتې یم نو لکه چې وتلی وي دا به څنګه وتلی وي نه هر کافر دغه فکر کوي چې اوهو دا عذاب خو عذاب دا نور څه شول هغه وایي چې نور څه شول دا اندېښنه تکلیف زحمت دا به نور وي ابدي عذاب به دوی وي د رسول الله خیسته امتیان به جنتو داخل کړی شي چې په دې کې تاسو باغونه وګورئ همیشه تک شنه باغونه نه پکې ګرمي نه پکې یخني دا الله په حکم به داخليږي او د دې جنتیانو لپاره په دې جنت کې سلام الله ورته سلام کوي ملائکه به سلام کوي په خپل من کې به جنتیان سلام کوي ولی علت دعا کلمې دي یو کلمه طیبه ده یو کلمه خبیثه ده کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه ده کلمه خبیثه کفر شرک دا الله نه منل الله فرمای د مسلمان مثال دغه کلمې طیبه مثال لکه داسې یو ونه ده چې اصل مضبوطی پزماکه کې او څنګه پورته وي یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل شاګردانو نه امتحان اخیستلو دا و نه وایي چې استادان خالي امتحان اخلي رسول الله باندې اخیستي یو شاعر غریب غلا شوی په شعر کې وایي نه اته کلام جوړ کړي راکا ترانه د کار بلا ده چې استاد په اخر دې کړو نو استاد سره باندې کړی دي پته مدرسې دراغله ته نه تر راغلی کړه د امتحان دا و د امتحان تعالی پاره اخلي نو خالي په ګرځیدا بچز ده کې او ته یو امانت دلته نو د دې وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ناس صحابه کرام شاو خواته ناس صدیق رضی الله عمر رضی الله عنه یو وړي کې صحابي سره ناس عبد الله بن عمر نوميږي رسول الله فرمایي ان شجره مثل المسلم ایوا ونه دا سیده لکه مسلمان د مسلمان مثال ده حدثوني ما هي ما ته خبر راکې دا کوم ونه ده څوک وای وای څوک وای مندته وای څوک وای چې نه د غره ځنګل وای څوک وای چې نه خوان وای څوک وای چې نه نختر وای عبد الله بن عمر وای چې زما په زړه کې دا راغی چې دا به خجوره وي خو په د مجلس کې مشران ناس ته حیا راغلا ما سونه وي رسول الله فرمایل دا خجوره ده عبد الله بن عمر خپل پلار ته وای پلار زما په ځکه دا خجوره راغلی و خو شرمېدم اوه بچو کتا دا خبره کړې وای ما ته به د عربو د سرو خانانم دا خبره غوړه و چې زما بچی په امتحان کې کامیاب شو ما به پتا باندې افتخار او ویاړ کړی وای د خجوري ونه سو شیان لري یو کتا سو فکرې مضبوط بیخ لري کله طالبان ټول ته اعلان د کنه دا د خجوري ونه شته د ضروري مقام کتا سو پیژنې دغه په دربار کې ونه لګېدلی کتا سو ټول یو ځای شي کولنګونه واخلې کتا سو د دې ونی ولې راويسته کنه نه په داروژه کې به یو 500 درکوم مضبوط بیخ لري او دا تنه وګورئ تنه داسې مضبوط تکنه واشه وس طالب خان بخناوي به ټیله ته ان کوريږي او دریم دا پانه هم وګورئ پانه جګي وي دا سي جګي وي یغه ته حیوانات نه رسېږي مسلمان باید درې شیان ولري عقیده مضبوطه دا یو اقرار باللسان دا تناشوا
عمل بالارکان په خله په پزې په وګو به عبادت کې لکه دا څنګه چې وي کسان کې نه بیا هو نه ده بیا خو سټه ده بل د خجوري مثال ته وګورئ دا هو زمونږ ترور ده ما مخکې درته ویلي اکرموا عمتکم هي النخله قاله الرسول صلی الله علیه وسلم دا د مونږ د پلار تاسو به لیدلي چې آدم علیه السلام کله جوړېدلو د آدم علیه السلام لږه خاوره پاتې شوله خشره هغې نه الله خجوره پیدا کړي دي له همدې وجې نه د دې مناسبت د انسان سره ده په اوبو کې چې غرق شي بیا وچه شي چې اوبه نه وي بیا وچېږي څنګه ته نه کټ که بیا سرخېږي نه او چې نر او ښځه یو ځای نه شي تر څو میوه نه راوړي دا ټول خاصیات انساني دي او بل دا خجوري وګوره خجوري هر قسم خوړی کېږي وچه لنده تازه زړه تېر کلنی څه کلنی هر قسم خجوره خوړی کېږي دویم دا خجوره خامه پخه توره شنه زیړه چر قسم وي ټولې خوړی کېږي او په هر وخت کې خوړی کېږي خجوره عجیبه میوه ده لنده هم د خرابېږي هم مسلمان باید همیشه د پاره په وړي په زمي په هر وخت د الله په عبادت کې اخته وي دنه روزانه باید منافع اسمان طرف ته لاړ شي مسلمان دا عمل وکړه دا عمل وکړه لکه د دې ونې نه چې روزانه منافع انسانان ته رسېږي خو چې مسلمان کې استقامت نه بیا دا مسلمان صحیح مسلمان نه ده کوم مسلمان کې چې استقامت موجود نه وي هغه مثال د شجره حنظله او شجره خبيثه ده کله حدیث کې راځي چې لا اله الا الله او دا سړی جنتی ده خو لا اله الا الله مثال د کنجۍ لري کنجۍ داړې لري که نه لري کتا داسې کنجي راوړه چې داړې وي کلب خلاصوی شي او که خالی میخ دی راوړه په میخ باندې خلاصیږي خو نه خلاصیږي دا داړې هغه عبارت ده د ارکانو نه د عباداتو نه کلمه حیثیت دی ونې لري خو هره ونه څانګې لري بغیر د څانګو نه هغه ونه جوړېدی نه شي کلمه مثال د کوټې د چت لري خو که تاسو وګورئ دا څلور دیوالونه چې ولاړې چت پې ولاړ دي خو ظاهر که دا یو دیوال لنګو لکه دا برانډې کې که نه بیا به هم ودرېږي خو بیا جومات نه شو څه شی شوه برانډه شوه که نه پکې د باران او پوره امکانات او د وړي ژمي نه وي پکې که بیا دوه دیواله او درې دیواله ړنګ شي نو بالاخره چت به هم غورځي مسلمان چې ایمان لري نو لمونځ یو طرف ته زکات بل رکعت طرف ته حج بل طرف ته روژه بل طرف اوس کوټه برابره شوه اوس په دا کوټه کې د وړي د ژمي امکانات موجود ده د بیکارې کلمې د کفر د کلمې د نفاق د کلمې مثال داسې ده لکه شجره خبیثه هغې ته رسول الله حنظله ویلې ترخه هندوانه ترخه هندوانه کې بیکاره صفات څه شی ده ډډ نه لري مضبوطی ولی نه لري او میوه یې هم خوړی کېږي نه خو ظاهرا بوی پکې شته ترخه هندوانه تاسو بیا په دې باغو کې وګورئ یو ساعت چې باد راشي دې جلغونه بالته پراته وي کله یې خونه باد راغی بیا جلغونه دې خواته پراته وي استقامت نه لري او کله زور پې وشي مکمل له بیخه راوځي ولیم نه لري کنه بیا باغ ته لاړ شي واسه پروا نه کوي دا د منافق مثال ابراهیم بن ادهم رحمه الله په ونې باندې تیرېدلو دا ونه आवाज ورته کوي
کن مثلی یا عبد الله دا الله بنده زما په شان شه وای تا کې څه کمال وای خلک ما په کانو ولي زه میوې پې تویوم بزرګه نو بیا په دا تنورونو کې بیا په دا بټیګانو کې ته ولې سوځې وای ما کې نقصان شته وای څه وای ما کې استقامت نشته چې د دې خوا را باندې باد راشي سر دې خوا ته کته کوم که دې خوا را باندې باد راشي سر دې خوا ته کته کوم نن دغه حالت په مسلمان راغلی چې هر یو خوا ته درنداشي دی د همغه طرف ده ځکه الله پاک عذاب ورکوي الله فرمای مسلمانان خلق الله په قول ثابت باندې مضبوطی دا آیت په باره د عذاب د قبر کې ده یو بنده چې دنیا کې د الله توحید رسالت سنت طریقه د رسول الله خپل کړی وي ملائکه ورته راشي د جنت یو خیسته د سمال ورته راوړي هغه ته پیش کړي یا ایتها النفس الطیبه كنت في الجسد الطيب اخرجي الى رحمة الله ورب عليك غير غضبان راوزه دا روح به د مسلمان نه دومره په خوشاله راوزي لکه مور چې خپل ته د ماشوم د خوري نه لري کوي یا لکه ویختو چې د لندو وډو نه راو باسي یا لکه د زمزمې پیپینا چې وب بهيږي ملائکه به د روح په د اسمال کې تاو څخه استبوي خو یې ده کنه اسمان ته یوسي لدی روح سره بشمیر ملائکه ور سره شي اسمان ملائکه وای سمرا جی باخه استبوي راغی اوه دا د کوم بختور بنده ده د فلان ابن فلان فلانه بن فلانه دروازه خلاص شي د اسمان نوري ملائکه ور سره شي پورته یوړي ان علین مقام ته ورسېږي اوس په داسې انسان باندې زمکه ژاړي په داسې انسان باندې اسمان ژاړي اوس دغه انسان قبر ته راغی نو قبر کې ورته ملائکه راځي او بندا دارا تو امر ربک دستا رب سوکدا ومن نبیک دستا پیغمبر سوکدا او یا ما تقول فی هذا الرجل د دې سړي بارک څه نظر لره وما دینک دستا دین صدا یو مسلمانو ورته وای ربی الله زما رب یو الله ده او زما دین اسلام ده او دا سړی بارک وایم چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده د الله د خوانه به आवाज شي صدق عبدي فافرشوه من الجنه والبسوه من الجنه وافتحوا له بابا الى الجنه د جنت پرشونه ورته ویړ کړي لباسونه ور واغونده او د جنت یو کړکۍ ورته خلاص کړي چې د غینه تازه جوړ ترازی د دین مخکې به جهنم یو کړکۍ ورته خلاص شي چې کته نیک عمل کړي نه وای دی جهنم ته به هم روان ملائکه ورته وای مونږ په دې چې تداسې نیک خبره کوي دای به وای پرېمې دی چې لار څخه خپل کورنۍ ته وایم چې امتحان کې پاس شوم کامیاب شوم وینم کنومت العروس داسې وی د شلک ناوې ولې ناوې کې حیا وي لیکن اوس وخت کې د ناوې سترګې شپږ ځای کېدلې وي مخکې بناوې غانې وي تاسو به لیدلې وي سترګې خلاصوي نه سترګې پټې نیولې وي تر درې څلورو ورځو یا تر میاشتې به چا مخم نه لیدو
حتی د خپل خواخې نم شرمېدله. دا لیورونه خلاصه کوي، لیورزي خلاصه کوي. او اوس خو د تخت په سر کې چې لا ناسته وي تمامه دنیا معاینه کوي، دی خوا اخوا ګوري. حیا نه کومه شوه. دا د ځې زمانې ناویګانې دي. نو فرمایي چې داسې ویده شه لکه حیانه که ناوې چې بغیر د خپل محبوب نه بل څوک له خوبه نه راوچتوي. نه بس دا سړي ته به د خپل عمل راشي، یو ډېر ښایسته شکل به یې وي، ښایسته بوی به یې ځي. اتعرفوني، ما پېژنې؟ ای بختوره، نور خو دې نه پېژنم، خو دومره دې پېژنم چې ښایسته رنګ ښایسته بوی لرې. زه د ستا عمل یم. طال ما رکبتک، ډېره اوږده زمانه زه په تا باندې سپور وم، اوس به ما باندې سپارېږې چې حتی جنت ته دې ورسوم. دی به د ده سره اخته سات به تېروي که نه، مشغوله به پیدا شي، قیامت اواز به وشي. کم وخت دی. او د منافق نه چې روح اخلي، نو دا د دې آیت معنا ده یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفي الاخره. په دې قبر کې ما الله پاک الهام ورته وکړ، حق خبره یې وکړه، په ژبه باندې د حق کلمه راغله. الله دې مونږ ته دغسې قبر او سوال جواب نصیب وګرځوي. کافر او منافق به وایي چې کله ملایکې ورته راځي د جهنم یو بدبویه ټوټه ورته راوړي، یا ایتها النفس الخبیثه کنت فی الجسد الخبیث اخرجی الی لعنت الله ورب علیک غضبان. دا الله سخط ورب علیک غضبان، الله پتا باندې غصه ده. دا روح به داسې راوباسي لکه د ازغیدارې ونې نه چې مالوچ لرې کوي، یا مالوچ د ازغیدارې ونې لرې کوي. دا روح به راورسېږي خولې ته، بیا یې پکې ورننه باسي، بیا یې راوباسي، حتی دا رګونه پرې شي. د هغې نه بعد د روح د اسمان طرف ته روان شي، د اسمان دروازې په دې بندې شي. دا بد روح د چا راغی؟ دا د پلانی د پلانی زیو. د اسمان دروازې بندې شوې. اعیدوه الی السجین، لاندې یوسئ د ومې ځمکې نه لاندې. اوس په دا روح باندې فما بکت علیهم السماء والارض، په دې باندې اسمان نه ژاړي، په دې باندې ځمکه نه ژاړي. اسمان والا وایي چې خو چې لاړو، ځمکه وایي چې خو چې لاړو. یو جنازه راغله، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل مستریح او مستراح. دا جنازه د دو حالاتو نه خالی نه ده، یا مستریح ده یا مستراح. یا رسول الله، مستریح او مستراح څه معنا؟ وای مستریح دا معنا دی په دنیا کې ستړی ستومان او نیک انسانو، د دنیا د تعب او د سستۍ نه او د دنیا د تکلیفونو نه ځان ته نجات حاصل لاړ، خلق به خفا دي. مستراح دا معنا چې د دنه خلق په زور په تکلیف و دای چې لاړ خلق ته نه بیغامه شول، نو د ځان نه مستریح جوړ کړي، له ځان نه مستراح ما جوړوي چې خو چې مړ شو. د قبر ته یوړو، زمکه ورته وایي زما په شا ګرځېدې که نه سې کوي، وس مې نه و، ډېر بد مې ایسېدې، ښه و چې اوس زما ګېډې ته راغلی، زه به اوس تا سره وګورم. ملائکه راغلو، جګ شه، من ربک، رب دې څوک ده؟ خبر نه؟ ها ما دینک، دین دې صدا؟ نه خبر. ما تقول في هذا الرجل، د مدنی جانان بارک تسوائے،
وای زین پیژنم خو چې خلکو سویل ما با خبرې کولې او مونږ پیدو چې تام داسې ظالم سړی د الله د خوانه با آواز وشي ان کذبا ابدی ټکی نه پکې وای ان کذبا فافرشوه من الجنه والبسوه من فافرشوا له من النار والبسوه من النار وافتحوا له بابا الى النار د جهنم والا دروازه ورته خلاص شي لباس راوړی شي خدای زیات غصې په خاطر به د جنت کړکۍ ورته خلاص شي چې داسې تازګۍ هم په جنت کې وي خدای خپل اعمالو دی وجه نه جهنم ته لاړې اوس با د ازمکه پرانه نږدې شي او به نشي دا پخته داس یو لبل تیری کې د دې خوا پخته ای خواته ای خواته دې خواته د خپو د خوانه عذاب سر ته او د سر نه خپو ته یو چغه بکای کنا چې د انسان او د پیریان نه علاوه به دا ټول خلک اوري حیوانات به आवाज اوري اوس به ملائکه ورته یو ګرز راواخلي چې دا سی وای اسم ریخو نه کنا او یا غزبلان دی په دې ځمکه کې نه نوځي ایو کم سلماران په دې مقرر شي چې کدا یو مار په دنیا کې خلو ولګي شرق او غرب تر قیامت پورې بیا واخر عجب نکی دومره تیز زهر والا دي دا هغه سړی چې د په دنیا کې د الله تعارف د الله پیژنګلی نه وکړي د په قبر کې هم دغه حالات دنیا کې چیرته د الله د پیژنګلې د خپل پیغمبر د سنت طریقې رو په یاد نه کړ دا خبره مې اوریدله په خبر کې اوسېدل د بوټ کې یو کالجو چې غنه به خلک راووتل نو خو خانان خلک وي شخصي کالجو د خلک راووتل وای جی او وای دا د محمد نوم ارزه کې ارسی دا څوک دی جی وای زما خیال دی کنه زما خیال دی د کشمیر کې د خان صاحب زوی دی زکه دا نوم ارزه ته ارسی نه خلکو ته د پیغمبر حال معلوم نه خلک رسول الله نه پیژني نو چې سبا ته قبر ته لاړ شي د خان ځای به درشي او تا به د عذاب نه خلاص کی بهترین انسان هغه ده چې د دې قبر د پاره تیاری وکړي قبر ته رواني کلیواله مرسره دي لګماله مرسره ده ټول برته واپس راځي یوازې دی یوازې عمل اوس ملائکه مې وسوي داخله کم سوي ملائکه سوي ما قدم دغه انسان د آخرت دی پر اصلي ګری دي او دا نور خلق بسوي ورثه ما اخر کور د سپری خيري یغه سره بعد جیب غم وي د پیسو غم بوي د ملائکه سره به د عمل غم وي ور بشي خبر بشي الله فرمایي هغه کسان الله مضبوطی په قول ثابت د دنیا په ژوند کې هم په آخرت کې هم الله گمراه کوي ظالمان خلق الله فرمایي وقال الشیطان ویل شیطان یعنی ابوای شیطان لما هرکل قضی الامر چې فیصله کړی شي امر د هلاکت ان الله بشک الله فاق وعدکم الله تاسو د وعده درکړو وعد الحق در اختیار وعده بالبعث والجزاء ووعدتكم ما تاسو ته وعده درکړو فاخلفتكم ما تاسو نه خلاف وکړو وما كان لي نشته ما دي پاره علیکم پتا سو باندې من سلطانکم قوت او حجت الا مگر دا خبره وا ان دعوتکم چې ما تاسو وبدلې په وسوسه باندې فاستجبتم لي تاسو زما خبره اومنلا وترکم استجابت الله دې الله خبرم پرې خودلا سراله دینه چې زه د تاسو دښمن هم وم فلا تلوموني ما مغرم وای ولوموا انفسکم خپل ځانونه ګرم کوي به اطاعت العدو بلا حجه
ما انا بمصرخکم نه يم زه تاسو خلاصون کوي و ما انتم بمصرخیه او نه تاسو زما خلاصون کوي زما پریاد قبولون کوي نه تاسو انی کفاد ز کافر او منکریم بما په اشراک باندې اشرکتمونی چتا سو ز شریک کړم د الله تعالی سره من قبل مخکې په دنیا کې ان الظالمین یقینا ظالمان لهم د دوی لپاره عذاب الیم عذاب درناک ده وادخل الذين داخل بکړه کسان امنو چې ایمان راوړي او عمل الصالحات او نیک عملونه کړي دي جنتونو ته تجري بهيږي با من تحتها لاندې له هغه دونو الانهار ویل خالدین فيها همیشه به پدې باذن ربهم واذن درب د دوی باندې تحیتهم فيها سلام تحیه د دوی با فيها پدا جنتونو کې سلام وي علم ترات نګوري کیف ضرب الله څنګه الله بیانې مثلا مثال کلمتان طیبه کلمات نیکا پاکا خيستا کشجره طیبه لکها ونفاکا خيستا اصلها ثابت چې غصه بیخ مضبوطی پزماکه کې وفرعها فی السماء او دغه څنګه پاسمان کې اوچته وي توتی ورکوي کله او کله خپل میوه کله حين هر وخت باذن ربها پامر د الله تعالی باندې ويضرب الله الامثال الله بیانې مثالنا للناس د خلقو لپاره لعلهم يتذكرون لپاره د دې چې دوی نصيحت قبول کی ومثل كلمه خبيثه مثال كلمه بیکار كشجره خبيثه لك بیکارها اونا نجتثت داو چتشی من فوق الارض لپاس دزمکنا ما لها من قرار دا کلک والی ندری یثبت الله الذين الله مضبوط کوي په جواب کې کسان امنو چې ایمان راوړي وي بالقول الثابت په خبر ثابت په حیات الدنیا مضبوط خبر په ژوند د دنیا کې او په الاخرت او په آخرت کې هم ويضل الله الظالمين الله گمراه کوي ظالمان ويفعل الله ما يشاء